تازه خبر طالبانو ته د امریکا تازه خبرداری وایي که زموږ بندیان خوشي نه کړئ نو د اسامه څخه به لوړې جایزې درباندې کیږدو. دا چې امریکا څه موخه لري نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي که طالبان تر هغه شمېر چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو پر سر ډیره لویه جایزه وټاکي. د طالبانو له وګړي سره د دوو امریکایي وګړو تر تبادله کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو پر سر ډیره لویه جایزه وټاکي. مارکو روبیو پرون ناوخته د دلوي په 8مه نیټه د ایکس پخواني ټویټر کې ولیکل: اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شوي شمېر زیات امریکایي یرغمل نیولي دي. که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو پر لوړپوړو مشرانو سملاسي یوه ډیره ستره جایزه وټاکو، ښایي له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. په امریکا کې د سپټمبر د 11مې له ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدلو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څومره امریکایان دا مهال د طالبان سره یرغمل دي، خو همدا څو ورځې مخکې د جنوري په 21مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د یو افغان او دوه امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشي کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه، خو محمود شاه حبیبي لا هم نه دی خوشي شوی او طالبان له بندي کولو انکار کوي. د سیاسي چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د نړیوالو چارو پوه دې ډلې طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي. وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوس به هرومرو په افغانستان کې امریکایي یرغمل شوي کسان موجود وي که نه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونې نه کولې. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لویو بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو له لارې اړیکې ولري او له ځنډ پرته دا ډول مسایل حل فصل کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي. د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې تر ډیره پر طالبانو د متحده ایالاتونو د فشار یوه هڅه ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.